او دا ټول مفاد پرست و څوک داسې سړی نه و چې مونږ ته د خپلې لارې مل جوړ کړی و چې څوک په د پښتون د سر قاتلو نو ته ګوره نصاب راته هغه سړی اتل جوړ کړی و او تاسو که رښتیا د دې وطن په درد دردمن وئ نو تاسو به تر اوسه وران کابل جوړ کړی و. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پروګرام ستاسو اواز سره زه یم ستاسو قربا شهزاد خان په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ خوشحاله وئ. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده ستاسو اواز چینل تاسو له چې کوم دی د مختلف قسمه یو شمېر شاعرانو سره تاسو چې کوم دی نو مخامخ کوي. نن را سره هم داسې ناڅاپي چې کوم دی نو یو ملګری ماشاءالله مشهور کس دی او چونکې کار یې کوو مصروف و خو د منډې نه مخکې مې راونیو مال یار راشي زمونږ چې کوم مینوال دي چې هغوی ته څه نه څه مطلب خپله پویټري نهاد ساجد بای را سره چې کوم دی دا وخت ناست دی غواړم چې د هغوی نه څه شعرونه واورو. جی نهاد ساجد بای. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې د چینل ټولو ملګرو ته سلام کوم او بس شعرونه به ورته ووایو ډایرکټ چې په زارې ده په منت تکه په سوال ده یارانه، په زارې ده په منت تکه په سوال ده یارانه، خو زمونږ لا تر دې دمه بحال ده یارانه. او د 2 روپو دپاره د هر چا غېږ کې پرېوځي بیخي لکه د ډمې په مثال ده یارانه. مهرباني. د 2 روپو دپاره د هر چا غېږ کې پرېوځي بیخي لکه د ډمې په مثال ده یارانه. دغه ته چې پې نازېږي دغه ستا چې د زړه سر دی د ده سره مې کړی هم یو کال ده یارانه. او بس دغه د غزل څو شعرونه چې په مخ چې د دا تورې تورې زخي دي لاليه، په مخ چې د دا تورې تورې زخي دي لاليه، درجار شمه هم دغه زما خوښې دي لاليه. راپاسم راوایخلم په نیمه شپه کې جاړم پرتې دې را سره د لاسو نښې دي لاليه. راپاسم راوایخلم په نیمه شپه کې جاړم پرتې دې را سره د لاسو نښې دي لاليه. مودې وشوې چې تا پسې بیخي خراب تراب یم قصې د ژوندانه مې ستا د مخې دي لاليه. مودې وشوې چې تا پسې بیخي خراب تراب یم قصې د ژوندانه مې ستا د مخې دي لاليه. خوړل کوي په یو نظر د کار سړی وباسي دا سترګې د سبل شانتې لګښې دي لاليه. مهرباني. خوړل کوي په یو نظر د کار سړی وباسي دا سترګې د سبل شانتې لګښې دي لاليه. او ساجده په سنګل دې راته سر د پاسه ایښې، ساجده په سنګل دې راته سر د پاسه ایښې او ګوتې مې ستا تور اوربل کې خښې دي لاليه. زه به پې مال او سر شیندم رقیبه، زه به لالی ستا نه ګټم رقیبه، ته ورته هسې په خوله لاپې ولې او زه پې وینې د زړه څکم رقیبه. ته ورته هسې په خوله لاپې ولې او زه پې وینې د زړه څکم رقیبه، خوشحاله تا سره او که ما سره دی جانان دې وخوري زه قسم رقیبه. شور در پسې دلته یو پاگل جوړ کړی و، شور در پسې دلته یو پاگل جوړ کړی و، تا چې نن دانه وانه اوربل جوړ کړی و. او چاپیره مې د زړه نه تاوېدل را تاوېدل، چاپیره مې د زړه نه تاوېدل را تاوېدل، یادونو د جانانه سم غوبل جوړ کړی و. او دا ټول مفاد پرست و څوک داسې سړی نه و چې مونږ ته د خپلې لارې مل جوړ کړی و. دا ټول مفاد پرست و څوک داسې سړی نه و چې مونږ ته د خپلې لارې مل جوړ کړی و. چې څوک په د پښتون د سر قاتلو نو ته ګوره نصاب راته هغه سړی اتل جوړ کړی و. مهرباني. چې څوک په د پښتون د سر قاتلو نو ته ګوره نصاب راته هغه سړی اتل جوړ کړی و. او تاسو که رښتیا د دې وطن په درد دردمن وئ نو تاسو به تر اوسه وران کابل جوړ کړی و. تاسو که رښتیا د دې وطن په درد دردمن وئ نو تاسو به تر اوسه وران کابل جوړ کړی و. خوله به یې په سپین مخ داسې ولکه شبنم، یو ښکلی خدای په شان لکه د ګل جوړ کړی و. خوله به یې په سپین مخ داسې ولکه شبنم، یو ښکلی خدای په شان لکه د ګل جوړ کړی و. چې دا زما د مرګ انتظام نه و نو دا څه و ساجده چې په زلفو کې یې ول جوړ کړی و.
ډیر ښه ساجد بای ډیره مننه د وخت راکولو ډیر زیاته شکریه ډیر زیاته مننه قدرمندو کتونکو دغه شعرونه تاسو اورئ د ساجد بای یقینا تاسو به خوندونه او مزې اخیستې ورکې خپل ورور شهزاد خان د ساجد بای سره اجازه چرته چې هم اوسئ ښاد آباد خوشحاله اوسئ تل بریالي اوسئ د هغه لوی الله په امان इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।